په بانو کې د پاوازه کینټ مخې ته له 2 سترو چاودنو وروسته نښته روانه ده. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه 2 تازه او مهمو خبرونو ته. د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع بنو د پاکستان پاوازه کینټ په دروازه کې د چاودنو او ډزو د برید خبر ورکړل شوی دی. د سیمې څخه یوې سرچینې رسنیو ته تایید کړه چې شاوخوا 1 ساعت وړاندې 2 زورورې چاودنې شوې او بیا پسې د ډېره وخته پورې ډزې روانې دي. د سرچینو په خبره امنیتي ځواکونو علاقه په ګیر کې اخیستې ده. چارواکو په رسمي ډول د چاودنو یا برید په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د دغه چاودنو نور جزئیات د یاران ټي وي چینل سره په راتلونکو راپورونو کې کتلای شئ. وروستۍ خبره ده چې د افغانستان اسلامي امارت 2000 افغان بندیان له ایراني زندانونو څخه افغانستان ته لیږدولي دي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل چې له ایران څخه 2000 افغان بندیان د ایران څخه افغانستان ته لیږدول شوي او زیاتوي چې د دې بهیر د چټکېدو لپاره له ایران سره خبرې روانې دي. په همدې حال کې د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادي ویلي چې بهرني بندیانو کې ګڼ شمېر افغانان دي. د ایران د عدلیې وزارت د نړیوالو چارو مرستیال دا نه دی ویلي چې اوس مهال په ایران کې څومره افغانان بندیان دي، خو یوازې دومره ویلي چې د ټولو بهرانیانو بندیانو 95% افغانان دي. تر دې مخکې یو شمېر ایراني چارواکو ویلي ول چې په ایران کې د بندیانو شمېر تر 6,000 پورې رسیږي. ډېری یې له پولې د ناقانونه ګرځېدو، جنایي جرمونو او د نشایي توکو د قاچاق په تور تورن دي او حتی یو شمېر افغانان په ایران کې په اعدام هم محکوم شوي دي. د ایسنا خبري اژانس د ریپورت له مخې د ایران د قضایه ځواک د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادي البرز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې افغانستان ته د محکومه شویو بندیانو د لیږد لپاره لازمي تدابیر د 2 اړخیزه هوکړې له مخې ترسره کیږي. هغه هیله څرګنده کړې چې سږ کال به په دې برخه کې بریالي شي.